د عبدالرشید دوستم په هکله لنډ معلومات چې دوستم څوک دی او کوم ظلمونه یې په افغانستان کې کړي دي. جنرال دوستم غوره نیکه د 1930 میلادي کال په وروستیو کې ومړ چې د مړینې پر وخت یې 20 تنه د کورنۍ غړي په افغانستان خاوره کې پرېښودل. عبدالرشید دوستم د عبدالرحیم زوی د جوزجان ولایت په خواجه دوکه کې ولسوالۍ کې زیږېدلی چې تر 6م ټولګي پورې زده کړې کړي دي. په لومړیو کې د پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو په 1958 لمریز کال کې د شبرغان ولایت د غازو او تیلو په کان کې د مزدورۍ په توګه دنده ترسره کړه. نوموړي ته په خپلو دوستانو د دوستم یعنې ملګری خطاب کاوه، ځکه په همدې نوم مشهوره سو او وروسته یې بیا همدا دوستم ځان ته تخلص غوره کړ چې 3 کاله وروسته له مزدورۍ څخه یې د پرچمیانو او اجرې ته ځان ورساوه. د ده ظلم او وحشتونه د ده شهرت سبب شوه چې له سربازۍ څخه د ټولې قوماندان او ورپسې د ولایت منشي او بیا د برید جنرال په لقب ونازول شو، ځکه د کمونیستانو همدغسې د کرایي قاتلان او وحشیان په کار وو تر څو افغان مظلوم ولس پرې قتل کړي او د پیسو په بدل کې ولین ته سر ټیټ کړي. دوستم او ډلې د تاریخ په اوږدو کې دومره ظلمونه کړي چې قلم یې د لیکلو څخه عاجز دی، چې زه به د یو څو ظلمونو یادونه وکړم. په 1902 لمریز کال کې د دوستم ډلې جنبش له جمعیت ګوند سره د مزار شریف د نیولو په سر جګړه وکړه. په سلګونه بې ګناه کسان یې قتل عام کړه، مالونه او کورونه یې لوټ کړه او 50 ښځو سره یې جنسي تېری وکړ. په 1904 لمریز کال کې د سنبلې پر 22مه نیټه د بلخ ولایت د شولګرې سیمې اوسېدونکي چې د دوستم له ظلمونو څخه تنګ راغلی و، هغه غوښتل یې دوستم ځايي قوماندان ته سزا ورکړي. د دوستم ډلې پرې برید وکړ، د نارینه‌و تر وژلو وروسته یې پر 29 ښځو جنسي تېری وکړ او وروسته یې ټولې ووژلې. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.